ټول پاکستان به اختیار دی، خو پښتونخوا بیا ډیره زیاته به اختیار ده. او د دې به اختیاري پته مولانا فضل الرحمن صاحب تم شته، د دې به اختیاري وجه ایمل ولی خان تم شته دی، د دې به اختیاري وجه د جماعت اسلامي وجه شته دی او تم پته شته. خو د دې هر څه خبرو باوجود هغه بیا هم په یو بل پسې پروپاګاندا په میډیا باندې د عوامو نه بیوقوفه جوړول د ټوله پښتونخوا د یو کور کمانډر په لاس کې ده روان دي. او دا نن کوم حل وشو د پښتنو سره چې په هغې کې ډزې وشوې او وزیر اعلی چې کوم دی دا په اډیاله جیل مخې ته تللی د عمران خان د ازادولو دپاره نه و تللی، خو د یو ډرامې تحت تللی او صرف په فیسبوک دپاره سکورینګ شروع کړی. دا خبرې به حقیقت دي. په ځینو خبرو کې د پی ټي آی ملګري دا چې کوم دی اختلاف مختلاف مه ساتئ، ځکه چې دا خبره زمونږ د ټول پښتون وطن شریکه ده. نو چې حق او سچه خبره وکړو لکه دا به ډېره بهتره وي. په دې وخت کې تاسو ته پته ده چې پښتونخوا نه بلکې ټول پاکستان پښتانه دې ذلیله شي، پښتانه دې رسوا شي، پښتانه دې بې عزته شي، نو بیا په ټوله پښتونخوا کې اور بدي. اولنۍ خبره خو دا ده چې دا کومه مولانا فضل الرحمن صاحب دی ایمل ولی خان دی. سلامونه ټول لر او بره ملت ته. زما د دې لایو ناست ریکارډینګ کوئ او بیا د خپلو ټیک ټاکو نه د خپلو فیسبوکو نه یې شیر کوئ او دا غږ دته مخې ته ورسوئ او دا لایو پوره وګورئ. نن چې په خیبر پښتونخوا کې دا څنګه حالات روان دي او دا نن کوم حل وشو د پښتنو سره چې په هغې کې ډزې وشوې او وزیر اعلی چې کوم دی دا په اډیاله جیل مخې ته تللی د عمران خان د ازادولو دپاره نه و تللی، خو د یو ډرامې تحت تللی او صرف په فیسبوک دپاره سکورینګ شروع کړی. دا خبرې به حقیقت دي. په ځینو خبرو کې د پی ټي آی ملګري دا چې کوم دی اختلاف مختلاف مه ساتئ، ځکه چې دا خبره زمونږ د ټول پښتون وطن شریکه ده. نو چې حق او سچه خبره وکړو لکه دا به ډېره بهتره وي. په دې وخت کې تاسو ته پته ده چې پښتونخوا نه بلکې ټول پاکستان به اختیار دی، خو پښتونخوا بیا ډیره زیاته به اختیار ده. او د دې به اختیاري پته مولانا فضل الرحمن صاحب تم شته، د دې به اختیاري وجه ایمل ولی خان تم شته دی، د دې به اختیاري وجه د جماعت اسلامي وجه شته دی او تم پته شته. خو د دې هر څه خبرو باوجود هغه بیا هم په یو بل پسې پروپاګاندا په میډیا باندې د عوامو نه بیوقوفه جوړول د ټوله پښتونخوا د یو کور کمانډر په لاس کې ده. چې یو کور کمانډر حکم وکړي چې په پلانکي ځای کې د دماکه وشي، په پلانکي ځای کې د خلک پښتانه دې ذلیله شي، پښتانه دې رسوا شي، پښتانه دې بې عزته شي، نو بیا په ټوله پښتونخوا کې اور بدي. اولنۍ خبره خو دا ده چې دا کومه مولانا فضل الرحمن صاحب دی ایمل ولی خان دی چې دیو میډیا ته کښېني، نو دیو په پی ټي آی باندې تهمتونه او په پی ټي آی باندې خبرې کوي که نه. نو تاسو ما په دې خبره باندې پوهه کوئ، تاسو له څوک ووټ نه درکوي، چې فرض که تاسو له څوک ووټ درکړي نو دا څنګه حل چې نن د عمران خان سره وکړو، نو دا خو سبا ستاسو سم کوي. تاسو وایئ چې تاسو په دې وطن کې سیاست بچ پاتې شو، یا تاسو موږ سیاست وکړئ، ټکې سترګې زندګي ده او دقه شانته کې بې عزته کېږئ به، خو سبا به راته دا پښتانه نه ودرېږي. د پی ټي آی خو داسې وزیر اعلی دی قسم په خدای چې زه نه په سړو کې شمارم، نه په ښځو کې شمارم، نه په هلکانو پسې شمارم، چې ستا د وطن وزیر اعلی یي که نه، ستا د خاورې وزیر اعلی یي که نه، او هغه چې کوم دی که نه هغه مستقل مزاج نه مستقل مزاج، نو داسې سړي ته مشري ورکول پکار دي. یا دا ایوان چې څومره بې اختیاره دی او دلته چې دا کوم بې اختیاره خلک ناست دی که نه، د دې خلکو دلته تلو ته لکه دا خو بس صحیح وه که نه، بس صحیح وه الیکشن ته څه ضرورت دی، پوجیان د ملک چلوي او موږ له سهولیت راکوي، امن دې راکړي، بس قلار دی چې د اوټ نه به قلار شو که نه. د اوټ خو سره څه اهمیت پاتې نه شو، لکه اوټ تاسو له څه شي لپاره ورکړی و یا تاسو له څه لپاره و. زه وایم چې په پښتونخوا کې بالکل د اوټ دا اکثریت مکمل ختم شي. چا موږ که چا له اوټ ورکړی دی، چا موږ ته د سړي په نظر